tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri. سلامونه. لکه څرنګه چې تاسو ټولو رسنیو ته دا خبره معلومه ده چې د پاکستان د حکومت د خوا څخه د مسلسل درو کالو څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شروع ده چې په هغه کې اول ایلیګل یا غیر رجسټر افغانان و، دویم پروسه د ای سی سی افغان سټیزن کارډونه و، دریم پروسه د پی او آر کارت درلودونکي و. نو دغه سلسله دا د 2015 د اکتوبر میاشت کې په چټکۍ سره روانه ده. یو خو دا دی چې د حکومت پاکستان د خوا څخه خپل کوم اعلان شوی مدت چې افغان کډوالو ته ټاکلې وه، هغه ده چې افغان کډوال به موږ شړو، هغه که په زور وي که په رضا وي. خو هغه د موږ تاسې وینو چې اکثره افغان کډوال ټول په زور د دوی نیول او د دوی درپلې اړول شروع دي. خو دلته افغان کډوال هم کوم چې په پاکستان کې دي هغه خپل په خوښه باندې هڅه کوي چې واوړي. د حکومت پاکستان د خوا څخه ځینې کمپونه روان تیرې میاشت کې په نښه شوه چې هغه کمپونه باید په خیبر پښتونخوا او یو کم په پنجاب کې او په بلوچستان کې دا باید وتړل شي. نو هغه و چې دوی عملی کار پر شروع کړي چې هر ورځ د کمپو کې چې کوم د ضلعي انتظامیه یا د دوی پولیس او لیویز وي یا ایپسی و، هغه راتله باقاعده افغان کډوال یا نیوله یا افغان کډوال ته اختارونه ورکول کېدل. حتی په ځینو ځایو کې د افغان کډوالو دکانونه ونړول شوه او د افغان کډوالو کورونه ونړول شوه. نو افغان کډوال پر دې باندې مجبوره شوه چې خپل هېواد ته کډه وکړي. خو د افغان کډوالو ځان و دغه مشکلات هم نه ورکوي. خو افغان کډوال په یو داسې چاپیریال کې راګیر شوي دي لکه موږ په پښتو کې وایو یوې خواته پړانګ دی بلې خواته پاڼ دی. نو اوس افغان کډوال یو خوا کې که حکومت یې نه پرېږدي او دوی هڅه کوي چې باید ولاړ شي، خو دویم د دوی پر مخ باندې د ترانسپورټ غټه مسله ده چې هغه یا ترانسپورټ ګاډیانې نه پیدا کېږي، هغه که ګاډیانې پیدا شي د هغو کرایه دومره لوړه ده چې د افغان کډوالو د وس څه بار ده. اوس که د پنجاب څخه راځي هغه لکونه ځینې غواړي، که د فرضاً د سیند څخه افغان کډوال ځي وطن ته هغه لکونو کرایه ځینې غواړي، که د فرضاً د خیبر پښتونخوا یا بلوچستان څخه ځي هغه افغان کډوالو څخه لکونه روپۍ چې دی پوسولې غواړي. نو اوس بل د افغان کډوالو هغه جایدادونه هغه کوم د دوی خپل شخصي وسایل چې وه هغه د خطر سره مخامخ شو، بالکل لیلام ته ودرېدل او بالکل د رانیولو څوک یې نشته. نو د افغان کډوالو خصوصا که زه د بلوچستان خبره وکړم، په بلوچستان کې د تیرې یوې نیمې میاشتې څخه ځینې کمپونه بالکل پر خالي کېدو دي، خالي شول. لکه اوس فرضاً پوستي کمپ کې څو محدود کورونه به پاتې، هغه ګاډیانو ته انتظار دی. او دارنګه د ګرجنګل د لیجي کاریز، دارنګه مسلم باغ مالګګۍ خو بالکل ختم شو، سرانان او کوم پنجپای او دارنګه د لولای کې درې د افغان کډوالو پنډغالي دي، سرخاب، دا خلک څه محدود پاتې دي، هغه هم په دې باندې روان دي. او خصوصا په ښارو کې چې کوم زموږ افغان کډوالو چې هغه باقاعده ګلۍ یا کوڅې د افغانانو څه جوړې وي کلي وه، هغه کلي هم دغه دي چې لړۍ روانه ده. خو زموږ یوه غوښتنه د حکومت پاکستان او د خپل افغانستان اسلامي امارت څخه د چې دغه د ترانسپورټ مسله زموږ د افغان کډوال پر مخ باندې چې کوم دا وخت د کرایې او د وچتوالي د خاطر څخه افغان کډوال په د یخ پراتلو باندې انتظار کوي او ګاډۍ نه ورته پیدا کېږي. دغه مسله مو هیله ده چې حل یې کړي. او پاتې شو زما ستاسې د رسنۍ د لارې څخه پر خپلو افغان کډوالو باندې غږ دی، کوم چې دا وخت په پاکستان په 4 صوبو کې دي چې افغان کډوالو ورونو دغه کوم چې زموږ تاسې
حالات چې زموږ تاسې پر مخ باندې دی او موږ تاسې ګورو په کار دا ده چې نور باید خپل هیواد ته ولاړ سو او په هیواد کې چې دی دومره مشکلات سره به نه مخامخ کیږو یو میاشت 15 میاشت به ژوند به مو څه کمزوری وي خو الله مهربانه دی در دغه هر ورځ نیولو او تر دغه مشکلاتو نو بهتره دا ده چې زموږ افغان کډوال اوس هم تکل کړی دی باید تکل وکړي چې نور هیواد ته ولاړ شي او بله خبره دا ده چې ستاسې د رسنیو د لارې څخه بیا هم دا غوښتنه کوو چې زموږ افغان کډوال د ډیر سخت مالی او ذهني ټینشن سره مخامخ دي پر چارواکو باندې مو دا یوه غوښتنه ده او د غږ مو دی چې دغه زموږ د افغان کډوالو د ترانسپورت مسله حل کړي ان شاء الله زموږ افغان کډوال بالکل خپل وطن ته د تلو تګ کړی دی او مجبور دي چې ولاړ هم شي او یو د UNHCR سم دا غوښتنه ده دغه چکین چې تاسو ورکوي خصوصا په کوچلاغ سملي یا بلیلي کې او دارنګه خیبر پښتونخوا کې دغه اسانتیا ورته جوړه کړي چې په هر ورځ په زرګونو افغان کډوال کډې راځي پرځن د کراچۍ څخه پر بلوچستان راځي د پنجاب څخه پر خیبر پښتونخوا راځي په دا کمپو کې ډیر رش کش وي نو دغه د پاره باید په اخره کې افغان کډوال تاسو 40 کال د دوی سپورټر اوسېدلی یاست کوم افغان کډوالو سره چې ظلم وسو یا کیږي په دې کې نو باید ستاسو په اخره کې زموږ د افغان کډوالو ته اسانتیا جوړه کړي دا ستاسو د دفتر و مخ ته چې په سلهاو نه اته په زرهاو کورنۍ د ورځې کې راځي او دوی انتظار کوي یار کرایه دونه دوی ته امکانات ستاسو د خوا څخه ورکول کیږي خو یو قسم زموږ د افغانانو دغه په ذهن کې دا جوړه ده چې پرځن UNHCR په وطن کې زموږ سره مدد وکړي نو تاسو دغه امکانات ورته زیات کړئ یا خپل نفري ورته زیاته کړئ چې زموږ افغان کډوال وکولای شي چې د یوې ورځې شپې ونه کړي په یوه ورځ کې د دوی چکن مراحل سرته ورسیږي او دوی خپل هیواد ته ولاړ شي یوه خبره دا ده چې د حکومت پاکستان د خوا څخه پرون یو لیټر جاری کړل شوی چې په هغه کې تر 18 نومبر یعنی در روان اوس اکتوبر میاشت روانه ده نومبر در 18 نیټې پورې که په کومې ساحه کې افغان کډوال موجود و نو بیا د پاکستانی حکومت د خوا څخه هغه د علاقې چې کوم د پولیسو انچارج یا افسر دی یا انتظامیه ده د هغو پر برکناري باندې به یعنی هغه د وظیفې څخه د ختمېدو آرډر جاری کړل شوی دی نو زه خپل افغان کډوالو ته ستاسو د رسنۍ د لارې څخه دا یو خبره کوم چې یو ډول نور زموږ ستاسو د اوسېدو مده پای ته رسیدلې ده نو په کار دا ده چې موږ تاسو خپل عزت خپل خوندې کو خپل هیواد ته ولاړ سو در څو چې دلته بې عزته کیږو یا دلته په زور شړل کیږو هغه د عمل نه موږ تاسو وینو نور د وخت یا د ورکولو یا د دې خبرې نور نسته نو په کار دا د چولار خپل هیواد ته الته خپل پر حکومت باندې چې کوم مشکلات مو یا پرځن زموږ تاسو کوم ارزو وي هغه به ان شاء الله هغه هم واوري نو په کار دا د چې نور وخت موږ تاسو دلته وانخلو او خپل هیواد ته ولاړ سو دغه کم د دوی پریکړه چې ده دا پریکړه زموږ تاسو نور د پاتې کېدو یا د کوم خلک چې موږ تاسو ته داسې خبرې یا میډیا د لارې خصوصا د سوشل میډیا د لارې کې دا زموږ تاسو د پاره غولونکي دي دا خبرې چې دی بیا ارزښت دي دا د حکومت پریکړه ده دا خبرې چې دی ځای ته نه رسیږي نو په کار دا د چې نور ځان باید ونسی او خپل وطن ته راسو مننه SBS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ مطالب یې خوښ کړئ نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ